بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د عبدالرحمن بابا یو نوی کلام او د هغې وضاحت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ واورئ. وای که هر څو په صحرا سر شم هم په کلیو، بیا مې نموند هیڅ خبر د هغه تللیو. عبدالرحمن بابا فرمایي کم خلک چې د دنیا نه لاړه مړه شو، زه ډېر هغې پسې په میرو په کلو په آبادو کې وګرځېدم، خو ولې خلکو ته د هغې باره کې اړو څه معلومات نشته. مطلب کم خلک چې مړه شو هغه د خلکو هیر شو، او هر اشنا چې مخ پنها کا نه یې مومم، که یې غواړم شپه او ورځ په سورو پلیو. او کم اشنا چې د دنیا نه مخ پټ کو او لاړو، مطلب مړ شو، نو که زه شپه او ورځ هغې پسې په سورو او پیدل په منډو ترړو ګرځم، خو ولې هغې زه نه مومم. بس چې کم لاړو هغه لاړو. او وی خدای زده کمې خوا ته لاړل حال یې څه دی، خبر نه یم د ګړنګ له پرېوتلیو. او وی کم خلک چې د ګړنګ نه پرېوته، مطلب چې قبر ته کوش و، هغه خلکو بس بیا د هغې نه پس هیڅ پته نه لګي چې دا خلک به په کم حل وي او په کم حل به نه وي. د دنیا خلکو بس هغې سره بیا څه کار نه وي چې څه تېرېږي په هغې باندې تېرېږي. او له دې غمه مې زړه چوي که څوک خبر یې، لږ په ما هم خبر وکړئ خدای ساتلیو. او کم خلک چې مړه شوي دي سره څه کېږي د دې اړه ماته څه پته نشته. که تاسو ته دې باره کې څه پته یې، تاسو لا ژوندي، تاسو ته که څه معلومات وي نو ماته هم ووایئ. مطلب اوس ځان پوه کړئ چې کله یو ځل قبر ته کوشو نو موږ سره بیا څه کېږي. اوس ژوندي وخت در سره شته، ځان په دې خبره پوه کړئ او د هغې مطابق عمل وکړئ. او پس له دې به چرته درومي ځای مو کم دی، راته وایي د دنیا په سرای راغلیو. وی ای دنیا ته راغلو خلکو، تاسو چېرې سوچ کړی دی چې تاسو به دې ځای نه پس چېرته ځئ؟ تاسو به دلته پاخۍ سر یې او که نه د دې ځای نه به چېرته ځئ؟ نو که د دې ځای نه چېرته ځئ د هغه ځای فکر هم وکړئ. او له ناپوهه خلکه نه کېږي پوښتنه، زه و تاسو ورته وایم پوهېدلو. او دا ټول تپوسونه دا ویناوي زه تاسو ته کوم، پوهې خلکو ته کوم، کمکلو خلکو ته، ماشومانو ته، لیوانو ته، دې خلکو ته نه کوم، ځکه چې د هغې نه پوښتنه نه کېږي. پوښتنه به د هغه خلکو نه کېږي چې چا عقل او فهم وي، سوچ برابر وي. د سمو خلکو نه به تپوس کېږي، د ماشومانو نه کېږي، د لیوانو نه کېږي. ګوندستاسې په مخ زه هم پسنده شم، لاس د خدای و درته ونسئ پسندلیو. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ای د الله تعالی پسندیده خلکو، ای د الله تعالی خوښ خلکو، جوخ خلکو، زه ډېر ګناهګار سړی یم. لږ زما دپاره الله تعالی په در کې خواست وکئ چې ما هم الله تعالی وبخي. ګوره که ستاسو د دعا د برکته، ستاسو د مخ د برکته زه هم د الله تعالی خوښ شم او ما وبخي. او خبر نه یم چې په باب مې ښکلي څه دي، زه رحمان په اندېښنه یم له دې ښکلیو. رحمان بابا وایي چې ښکلي خلک خو همیشه خلکو سره ډېر ظلمونه ستمونه کوي. وی زه خپل غم وړی یم، خپل فکر وړی یم چې ما سره به څه کېږي، زما په قسمت باندې څه لیکلی شوي. دلته د ښکلو خلکو نه مطلب دنیا ده او نصیب دی، چې نصیب خو هر انسان باندې رنګ رنګ نخرې کوي، رنګ رنګ تکلیفونه ورته ملاویږي، مصیبتونه ورته ملاویږي. ما سره فکر دی چې زما په نصیب به څه لیکلی، مطلب چې په دې دنیا به ما سره څه کېږي او د دې دنیا نه پس د مرګ نه پس په ما سره څه کېږي. زه خپله د فکر وړم او ما سره دا ډېره پریشانی ده.